ده اکثر ملګری دا وی د چا چې خپلوان وفات شوي دي، خصوصا د وبا او بیماری راغلی ده، د بعضو ملګرو خپلوان پکې وفات شوي دي، الله سبحانه وتعالی دې په ټولو باندې رحم وکړي او ټول دې الله وبخي. او بعض ملګري دا وایي چې مثال کې زموږ په ملکونو کې خلک مړه شوي دي، حادثې راغلي دي، نو دا اختر وي د خوشحالو اختر نه دی او موږ جي خوشحالي نه کوو او موږ به څنګه خوشحالي وکړو او موږ ته دا د مصیبتونه راغلي دي. نو جواب دا دی چې ګوره دا د شرع خلاف خبره ده. د اختر الله یو لوی نعمت موږ له راکړی دی او دا د خوشحالۍ موقع ده، او که څوک مړه دي نو د هغوی دغه نیټه پوره وه او د رب العالمین چې څه لیکلي په تقدیر کې هغه کېږي. باقي موږ به په شریعت باندې عمل کوو او موږ به هغه څه کوو چې شریعت موږ ته ویلي دي. دا د خوشحالۍ ورځې دي، په دې کې د خوشحالۍ اظهار پکار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ملګري به په جهاد کې شهیدان شو او په جهاد کې به مړه شو، خپلوان پکې هم شهیدان شوي دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخترونو کې د خوشحالۍ اظهار هغه کړی دی. نو دا خبره د شرع خلاف ده چې کله په انسان باندې غمونه راشي او مصیبتونه راشي په کم کال، نو بیا موږ دا وایو چې اختر دې کال به موږ اختر نه کوو، دې کال به موږ خوشحالي نه کوو. نو دا یو غلطه خبره ده او دا د شریعت خلاف خبره ده. بله مسله هغه دا ده، اکثر زموږ په دې ملکونو کې دا بدعت ډېر مشهور دی چې د اختر په دې ورځو کې خلک مقبرو ته ځي او په قبرونو باندې تلاوتونه وي. نو دا ټول ناروا کارونه دي او دا هغه کارونه دي چې په دې باندې په شریعت کې څه دلیل هغه نشتی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې سندي ثابت نه د صحابه کرامو نه. نو قبرونو ته تک په دې ورځو کې او هلته بیا سورت یاسین ختمونه کول او یا نور د قرآن بله کومه ایسه ویل، دا په شریعت کې نه ده ثابته. دا یو ناروا بدعت دی او بې دلیله کار دی، په دې باندې هیڅ دلیل الحمدلله زموږ په شریعت کې نشتی. نو قبرونو ته تله او غمونه را ژوندي کول په اخترونو کې دا ناروا کارونه دي. ها غم په موږ راغلی دی، مصیبت راغلی دی، زموږ څو خپلوان مړ شوی دی، موږ ټول پسې خفه یو، خو د هغې د لاسه به موږ د شریعت احکام هغه نه معطل کوو او نه به د شریعت هغه مسلې هغه بیکاره کوو، بلکې موږ به په شریعت باندې عمل کوو. دا د خوشحالۍ موقع ده. بعض خلک دا وایي درته یو اهمه فایده ذکر کړم، وی هغه سړی بېدینه سړی دی چې روژه تېره شي او دی خوشحالی اختر ته. نه دا غلطه خبره ده. ګوره په روژه پسې په رمضان پسې هر مسلمان خفه دی، هر مسلمان، او د ټول نه زیاتو په هغې پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه، د ټول نه زیاتو په هغې پسې صحابه کرام خفه. خو د هغې دا مطلب نه دی چې موږ به په اختر کې خوشحالیانې نه کوو. اختر د خوشحالو موقع ده. اختر یو بل سره د هغه موقع الله موږ راکړې ده چې یو بل ته ماپیانې وکړو، یو بل ته سینې هغه پراخه کو، یو بل ته زړونه صفا کو. اختر د دې موقع ده. اختر د غمونو د اظهار موقع نه ده. د یو اهمه مسله یاد ساتئ چې اکثر زموږ د ملګري په دې باندې نه دي